السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې په سنتو کې اول رکعت کې سړی څخه بې پامه یعنې په سهوه کې خالي وویل سي، نو د دې څه حکم دی؟ محترم وروره، حاشیة التحتوي علی المرک الفلاح صفحه 249 فصل په بیان واجبات صلات کې وایي چې ضم د صورت واجب دی په 2 رکعتو د فرضو کې او په ټولو نفلي لمنځو کې او په وترو کې او په سنت المنځو کې ټول رکعتونه به ډک ویل کېږي. که سنت دي به ټول رکعتونه ډک وي او که نفل دي هم، او که د فرضو که 4 رکعتیزه و 2 اول رکعتونه او که 2 رکعته و دواړه ډک دي لکه د سهار لمونځ. نو که صورت په هیره سره پاتې سو نو سجده سهو پر لازمیږي، سجده سهو به کوي. نو په پرېښولو سره د صورت سهوا په سنتو کې او په نفلو کې سجده سهو لازمیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.